د ننګرهار کوټ ولسوالۍ څخه د معرف زنګ په کړنګولو سره نوی 1405 تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شو. دغه مراسمو کې د ننګرهار پوهنې رئیس شیخ محمد شریف حلیمي ترڅنګ د سړو سیمو د پوهنې امرینو، سرښوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او نورو دولتي مسؤلینو ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي لیاقت علي عابد وایي په ټولو سرسیرو سیمو کې سلګونه ښوونځي لري چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به پکې لکونه زده کوونکي زده کړې پیل کړي. زمونږ د 1415 کال تعلیمي کال شروع زمونږ د سرسیرو مکاتبو د علاقې د مکاتبو شاګردانو تعداد 2,80,000 شاګردان موږ په سرسیرو مکاتبو کې حاضر شاګردان لرو چې هغه په درس باندې شروع وکړي. تقریبا 215 ښوونځي موږ لرو چې هغه سرسیر ښوونځي دي. د ننګرهار په لرې پرتو ساحو کې دي، شیرزاد دي، سارا، خوږیاڼي، پچیرګام، بعضې هغه ولسوالۍ چې هغه په کامله معنا باندې سرسیر دي، بعضې نیمه سرسیر دي. مسؤلینو دغه راز دیني او عصري زده کړې د اوسني وخت اړتیا او نړیوالو سره د سیال کېدو لپاره مهمې وبللې او له خلکو یې وغوښتل چې پر خپلو اولادونو علم زده کړي چې د هیواد او ټولنې لپاره ښه کادرونه وړاندې کړو. همدارنګه د کوټ ولسوالۍ د پوهنې امیر نصرت الله حقاني د پوهنې ریاست وغوښتل چې سړو سیمو کې ډیری ښوونځي سرپناه نه لري، باید دې برخې ته پوهنې ریاست زیاته پاملرنه وکړي. سړو سیمو کې چې دی عموما په ټولو ولسوالیو کې او د کوټ چې کوم مشکلات دي د مکاتبو، اکثره مکاتب چې دي سرپناه نه لري او ترڅنګ یې صحي اوبو ته رسیدګي نه لري. نو غوښتنه زموږ دا ده چې د سړو سیمو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړی شي. د ننګرهار پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي لیاقت علي عابد د سړو سیمو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې کوم ښوونځي سرپناه نه لري او ځینې ترمیم ته اړتیا لري هغه به ورته جوړوي. په نوي کال کې انشاءالله موږ تدارکاتي پلان کې ډېر هغه مکاتب چې په شمول د دې لیسې باندې هغه موږ انشاءالله پلان کې اچولي دي او بعضې ترمیم ته ضرورت لري، بعضې احاطې ته ضرورت لري او بعضې معمولي جوړېدو ضرورت. انشاءالله الرحمن موږ حتی امکان کوشش دا کوو چې په خپله داخلي بودیجه باندې بعضې احاطې او ترمیمات او د همکارو موسساتو په همکارۍ باندې انشاءالله د تعمیراتو په حساب باندې موږ عملاً سږ اقدام کوو. عابد وایي په ټولو ښوونځیو کې د کتابونو کمښت ستونزه حل شوې او په هغو سړو سیمو کې چې کتابونه کم وو د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به پر زده کوونکو ویشل شي. د نوي 1405 تعلیمي کال له پیل مراسمو په پای کې بېلابېلو لوبې هم نندارې ته وړاندې شوې.